د فیسبوک باندې د کنزا وغیره مکوئ. السلام علیکم دوستانو، نن به راسه د پښتو کم ګلوکار چې و بیا یې نعتونه شروع کړي، اوس واپس هغه د پنکارۍ سیټ ته اعلان کړی دی چې زه به واپس پنکارۍ سیټ ته ځم. نن به راسه ملګری کېږي شاسوار. السلام علیکم. وعلیکم سلام. څنګه یې؟ ایله لرم چې روغ جوړ به یې، الله مو ښه ساته. بس خیر دی، د الله شکر دی. ښه وخت مو څنګه روان دی، څنګه تیریږي؟ چې نن سبا دا وخت ډیر زیات تیز روان دی، وایي ډیر زیات تیز دی. ښه پتا پسې چې د کومو خلکو دا خبرې شروع کړي دي، د دې په هکله ته څه وې؟ دا موضوع شروع دی، دا کوم چې زمینی جنگ شروع دی، دا چې کوم خبرې اورو، دا زمونږ تر غوږه چې کومې دا خبرې راځي، نو زه وایم ستا رای څه ده؟ زما خپله رای دا ده، تاسو سره شیر کوم چې د فیسبوک باندې د کنزا وغیره مکوئ، خپل ژوند تېروئ، ښه ښایسته ژوند تېروئ. دې خلکو له به ته څه پیغام ورکوې؟ ټول مسلمانان یو، په موږ د الله فضل دی، په موږ د الله کرم دی. موږ ته چې دشمن په بد نظر هم ګوري، په خپله به خورېری شي. نو تاسو خپل محنت جاري ساتئ، خپل کار کوئ، خپل موز او دس کوئ، چل چاپېره چې څومره چم ګاونډ دی هغې سره مینه محبت کوئ، کوشش دا کوئ چې څوک درنه خفه نه شي. ها په اخره کې زمونږ مینوالو هغو ته به ته څه ډالۍ کې؟ یو زړه ګانه وه، او زه تاسو ټول ته ډیډیکیټ کوم په دې حواله سره. او ستا په جدای کې تیر بشي وختونه، ستا په جدای کې تیر بشي وختونه، مینې دې ملنګ کړم غواړم خیرونه. ډېره ډېره مننه، ډېره ډېره. په لوی الله مو سپارم، خوشحاله اوسئ، ښاد اوسئ، اباد اوسئ، تل به مو دعا کې یاد ساتم. بیا به راځم، بیا به تاسو سره انشاءالله خپله مینه، خپل غم، خپل خوشحالي ټوله شریکوم. اوس په لوی الله مو سپارم، په لوی الله مې سپارئ، د الله په امان. نو جی ملګرو، دا و شاسوار چې ماته کال نو کړی، دا ما ایډیټ کړی او ستاسو د خندا دپاره. شاسوار چې دی هغه د پنکارۍ سیټ ته واپس د تلو اعلان کړی دی، کم نعتونه او کم تبلیغ چې هغه شروع کړی او د هغه پرېښودو اعلان هم هغه کړی دی، او واپس چې دی هغه به د پنکارۍ کم ډمتوب سایډ ته ځي.